پوښتنه کوم. क्या ख्याल है आपका बताइएगा. زما سوال دا دی چې یو سړی گنجې کو کنه نو پاغي باندې 10 روپے خرچه راځي. په 10 گنجو باندې وسمه خرچه راځي. په 10 گنجو او باندې 100 روپے. صحیح کنفرم ده. دا لوک استاد جواب. स्टार्ट करो. زما دریم سوال دا دی چې سویمینګ پول دی ټیک شو هغه سره هاتی خوا کې تیریږي او بونه ډک دی او هاتی ور پرې وته دا به څنګه روزي څنګه ورته دغه تی ورومځي کنه یوره دې راوته لګنه سویمینګ پول جوړ دی ما د دې راوته تا ول سره می ټوب ته راوستو ولا کانو کوم شی دی چې زما دی او نور استعمالوي نور خلک دا زما د موبایل اسپاټ دا مرګري استعمال چې صحیح جواب درکو کنه یو سموسه درته راخره یو سموسه باندې سکیږي سخت شرط خو کېدا یو سمسیا ہے جواب زدر کوم جواب 5 سموسه ها ډیر خیر अभी मजा आएगा ना भिड़ो. آسان کوم ډیر آسان به کنه چې ماشوم هم دا غي جواب ورکول شي خو ورته پته وي. صحیح बात तो सही है. کوم شي دی کستا ورته چې کوم شی بل ځای استعمال کړي دته دی وای کوم شي هغه کوم شی دی چې هغه ستا دی ستا پراپرټي ده ستا دی خو نور خلک در نه زیات استعمالوي پیسې وای پیسې خو ته استعمالوي کنه بلې دومره نه استعمالوي بلې لږ استعمالوي چې ته ورکې دا که ته ورکې کنه ورکې خلک به استعمالوي کوله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما رونو او زما درنو نن زه د پېښور یو داسې پارک ته راغلی یم چې چېرته چې مخکې پارک نه و د دې ټول ښار ډیران نو پارک جوړ شوی د پارک نامه ده ګلستان هزارخواني دا هزارخانې سره چې کومه تړلې ایریا ده په دې کې راځي. زما د دې ویډیوز یو مقصد په دغه هم وي یو خو به موږ د یوټیوب لپاره دغه انټرټینینګ ویډیو جوړو بل به زما مقصد دغه هم وي چې تاسو د پېښور پارکونه وګورئ په دې ویډیوز کې او تاسو ته پته ولګي چې پېښور کې کوم پارکونه دي په دې کې د سیر او تفریح څه دغه د سہولیات څومره دي. د دې پارک څو ګورئ چې په دې کې تر اوسه پورې د دې به 2.5 کاله یا 3 کاله پوره کېږي. په دې کې کینټین نشته دی پراپر په دې کې د واشرومونو پراپر واشرومونه جوړ دي خو هغه بیا واپس نه دي ساتلی شي. واکینګ دپاره د رننګ دپاره ټریک ډېر مزېدار ډېر غټ ټریک دی. پارک هم ډېر زیات لوی دی ښکلی پارک دی خو زموږ پیډیا نه دا پیډیا ته دا خواست دی چې دې پارک باندې لږ انویسټمنټ وکړي. انویسټمنټ نه رایاد شو په دې پارک کې کاروباري خلکو لپاره پوټینشل ډېر زیات پروت دی د کاروبار. په دې کې مختلف لکه دې کې کینټینز جوړېدلی شي په دې کې کیفیز جوړېدلی شي په دې کې که څوک زانګوګانې راوړي هغه هم پکې انسټالولی شي. په دې کې ډېر زیات پوټینشل دی په دې پارک کې که څوک کاروبار کول غواړي دلته خپل کاروبار چې دی هغه لګولی شي. نو پیډیا سره پارک دی پیډیا ته زموږ دا خواست چې دې پارک مینټننس چې کوم دی که نه هغه وکړي او دا پارک نور هم ښکلی کړي. راځئ پارک به هم وګورئ او موږ به خلکو سره ګپ هم ولګو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نامه څه ده؟ زما نوم عبدالصمد دی. څه کار کوئ؟ زه د سبزۍ منډۍ کې پیاز وکاروم. کاروبار دې خپل ده؟ پیاز ریټ نن سبا څنګه دی؟ پیاز ریټ خو نن سبا تقریبا جالۍ چلی 1400-1500 روپۍ 15 کیلو جالۍ. کیلو موږ ته په کیلو په څو پرېوځي؟ تاسو ته کیلو ګرانه پرېږي تقریبا 100 روپۍ به ته پرېوځي 120 کې به بیا تاسو خرڅوئ 120-130 خیر دکانونو کې خو یو نیم 100 روپۍ کیلو چلی هلته خوارزان او هلته بیا ګران خلک خرڅوي تقریبا 50 روپۍ کیلو خلک وکړي. سات نامه دی عبدالصمد. سمد زه یوټیوب لپاره ویډیو جوړوم نو تا نه به زه یو څو تپوسونه کوم 3 سوالونه به درنه کوم چې 2 دې پکې صحیح کړل نو داسې یو وړوکی شان انعام به در کوم. صحیح ده تپوسونه خو موږ راتلل خو موږ به جواب درکړو. صحیح ده. ښه زما اولنی سوال دی چې هغه کوم شی دی چې هغه ستا دی خو نور خلک یې درنه استعمالوي؟ ستا شی دی خو نور خلک یې زیات استعمالوي. موبایل.
موبایل دی ستا موبایل خلک ډېر استعمالوي هغه ته هم استعمالوي که نه ټیک د موبایل هم استعمالوي ستا موبایل خلک خو موبایل نه دی هغه داسې شی دی چې هغه ته ډېر کم استعمالوي یا ډېر کله کله استعمال کوي خو خلک یې ټول خلک یې استعمالوي سوال خو نه دی دویم سوال دی زما هغه کم شی دی چې هغه په خبرو ماتېږي په خبرو ماتېږي جی زړه ستا زړه په خبرو ماتېږي لکه زه چې خبرې کوم نو ستا زړه ماتېږي خبرې ورانې وشي نو زړه ماتېږي که نه هغه داسې شی دی چې هغه بس خبرو باندې ماتېږي ورانو خبرو باندې نه ورانو خبرو باندې خو زړه ماتېږي او هغه بس چې خبرې دې وکړلې هغه مات شي خبرې چې وکړې الله سوي دریم سوال درنه وکړم دوه خو دې غلط کړل اوس به دا یو صحیح یمکن نو دریم لږ اسان وکړه نو موږ دریم به درنه ډېر اسان وکړم سویمینګ پول دی دی د اوبو نه ډک دی هاتي ور پرېوتو هاتي به اوبو نه څنګه راوځي سیمپل د هاتي د کم نه راغلو خوا کې سره کېدلو ور پرېوتو څنګه به ترې وځي په کوم صورت کې ولې نو هاتي دی اوبو ته پرېوتو دا به اوس موږ څنګه راوباسو بهر په کوم حالت کې به بهر راوځي بس هاتي به راوچت وګڼه څنګه به داسې راوځي داسې راوچتولی شي کریم کې به راوچت وګڼه کریم کې به راوچت کو ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है نه دا جواب نه دی کریم کې صحیح نه دی نه دا جواب نه دی سوال زما غور سره وره سویمینګ پول دی د اوبو نه ډک دی هغې ته هاتي ور پرېوتو هاتي به څنګه اوبو نه بهر راوځي په کوم حالت کې یعنې راوباسي او چې هغه موږ راوباسو نو په کوم حالت کې به هغه راوځي هغه په کریم باندې راوباسو نه که نه تا ته خو ما وویل چې پلان غلط دی اوکې ډېره زیاته مننه خوشحاله تاسو نامه څه ده سمي څه کار کوي پرنټینګ کار کوي ښه زه یو څو سوالونه به درنه کوم تپوسونه بس پنځه درنه کوم अभी मजा आएगा ना भिड़ो پنځه به درنه کوم درې درنه کوم چې دوه دې پکې صحیح ځواب راکړلو سټینګ به در باندې څکم صحیح ده شاید دومره غټ نه دی خو هسې شغل لپاره ټیک ده زما اولنی سوال دا دی چې یو کس ګنجې کولو باندې 10 روپۍ خرچه راځي 10 ګنجانو باندې څومره خرچه راځي چې موږ یو سړی ګنجې کوو یو الګ ګنجې کوو په هغه باندې 10 روپۍ خرچه راځي په 10 ګنجانو به څومره خرچه راځي ډېر ښه زبردست ګډ زما دویم سوال دا دی چې هغه کوم شی دی چې هغه په خبرو ماتېږي هر څه ماتېږي مایک ماتېږي خبرو سره تا ویل هر څه ماتېږي زړه خو مطلب بدو خبرو سره ماتېږي که نه چې تا ته بدې ردې ووایم ستا طرفه چې ښه خبرې او بل طرفه بدې نو هغې ته هم ماتېږي زړه نه دی زړه نه دی دا داسې شی دی چې خبرو سره ماتېږي سمپل خبرو سره بس چې خبرې دې وکړلې هغه شی ماتېږي ښه زما دریم سوال دا دی چې سویمینګ پول دی او هغې ته اوبو نه ډک دی هغې ته هاتي ور پرېوتو دا هاتي به موږ په کم حالت کې روباسو تېرېږي ورسره فرض کا داسې نه ده چې شته نه دی سویمینګ پول دی ټیک شو هغې سره هاتي خوا کې تېرېږي او اوبو نه ډک دی او هاتي ور پرېوتو دا به څنګه روځي ما راوستو که نه زما سویمینګ پول دی زما مرضي ده زه ورته راولم میرا سویمینګ پول میری مرضي ما هغې ته بېل سویمینګ پول جوړ کړی دی ور پرېوتو ما لمبا ته نه دی ور نو بس پروت به وي پکې ور پرېوتو لارې بېله ده صحیح ده دا فرض کړه هغه خپل سویمینګ پول نه دې خوا راغلو زموږ سویمینګ پول ته سړو والا هغې ته ور پرېوتو راوباسوي راوباسل یې ضروري دي ځکه چې مري اوبو نه ډک دی او جوړم دی اوبو نه ډک دی او دا پکې مري دا به راوباسو نو دا په کوم حالت کې راوباسو څنګه ورپرېوتو دغسې ورومځي که نه
نشي راوتلی که نه سویمینګ پول جوړ دی ما د نشي راوتلی تا ولې سره مې تور ته راوستو دا هر څه وشو زما نه غلطي مو شوله هغه غلط یې ته م راوستلو اوس څوک ورپرېوتی دی غلطي سره نه کېږي چې غلطي شو نو بس نه یې روباسي نه پروت دي پکې دا ځواب یې نه دی که نه د دې ځواب شته دی هغه ځواب یې راته ووایه چې کوم جوابونه ما سره خو ما درکړه او چې تا سره کوم جواب دی بس هغه ووایه ډېره زیاته مننه هغې جواب دپاره دغه ویډیو وګوره په یوټیوب چینل باندې صحیح ده ډېره مننه السلام علیکم وعلیکم السلام جی های شکر دی ستاسو نامه څه ده مثال زاده څه مثال زاده مثل زاده ها ښه ډېر ښه څه کار کوې مزه وړو مارکیټ کې کار ښه صحیح ده زه تاسو نه یو پوښتنه کوم صحیح ده که صحیح جواب دی راکړو که نه نو کیدای شي چې ډېر غټ انعام درکړم صحیح ده یو سړی چې په 100 روپو گنجې کېږي نو 10 گنجو باندې به څومره خرچه کېږي अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है یو دې کا دوه کې کنه 100 روپے یو بي دوه کسان دي دا کې دوه کسان په دغه کېږي बात तो सही है نه زما سوال دا دی چې یو سړی گنجې کو که نه نو په هغې باندې 10 روپۍ خرچه راځي په 10 گنجو باندې به څومره خرچه راځي په لاسو ګنجو او باندې 100 روپۍ صحیح ده کنفرم ده او دا لوک کوستا دا جواب غلط دی مننه وعلیکم السلام شهزاده څنګه یې الحمدلله خیر خبر طبیعت تاسو ښه ښه شکر دی نامه دې څه ده افید الله وزیر څه کار کې سټوډنټ یم ښه زما سوال دا دی چې موږ چې یو سړی گنجې کوو په هغه باندې 10 روپۍ خرچه راځي بالکل نو په 10 گنجو به څومره خرچه راځي ومکلس ये तो लेटेस्ट न्यूज है هغه څنګه هغه داسې چې مطلب 10 روپۍ خرچو کا لکه ډېر خلک دا سوچ کوي چې 100 پې راځي خو مکه 10 راځي او چې ډېر سوچ پې وکړي لکه خاص یې نشم درته داسې ایکسپلین کولی نو لکه ته وایې چې هغه 10 روپۍ باندې بلیډ راواخله او بس هر چا باندې راکاږه بالکل ښه داسې ډېر ښه क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात ये बात है ستاسو جواب غلط دی غلط السلام علیکم وعلیکم السلام ستا نامه څه ده جی محمد اسامه محمد اسامه څه کار کې کار نه کوم سبق وایي هغه هم یو کار دی او ډېر ښه کار دی دا کوه صحیح ده ښه زما سوال دی چې هغه کوم شی دی چې هغه ستا دی خو نور استعمالوي هغه کوم شی دی چې زما دی او نور استعمالوي نور خلک دا زما د موبایل اسپاټ دا ملګری مې استعمالوي ډېر ښه خو دا نه دی بل څه دی والله بل خو راته پته نشته دی ښه بل سوال وکړم وکړه که نه چې یو سړی گنجې کوو که نه او هغه باندې 10 روپۍ خرچه راځي نو په 10 گنجو به څومره خرچه راشي 10 کسان چې گنجې کوي 100 روپۍ زما سوال اول ووره 100 روپۍ غلط جواب چې یو سړی گنجې کوو که نه په هغه باندې 10 روپۍ خرچه راځي نو په 10 گنجو باندې به څومره خرچه راشي دا ډېر سخت سوالونه کوي یار نشته جواب نه نشته صحیح ده ما خو ویل چې ټیکټ به وګټې د ګرانې زانګو خو زه ودې بایللو زمانه ټیکټ یې موږ ته شته دی مننه مهرباني خوشحاله